عمران خان اوس پوه شو وایي کرکټ او هیواد چلول توپیر لري. د پاکستان صدر اعظم عمران خان چې په خپلو کړنو او څرګندونو یې تل پاکستانیان یو د بل سره اچولي، نن یې بیا په خپلو خبرو پاکستانیانو ته د غوبل موقع په لاس ورکړه. عمران خان وړاندې له دې چې سیاست ته دننه شي یو ځلیدونکی کرکټر و. په کرکټ کې یې د پاکستانیانو زړونه ګټلي وو، خو په سیاست کې همدا خبره کول یو څه ستونزمن کار دی. چې ویلي دي اسانه نه دي د سیاست په میدان کې د هغه مخالفین او ملاتړي دواړه شته، خو د خان کرکټ او سیاست کله کله انډیوال له منځه وړي او له لاسه ورکوي او په هیواد کې د مخالفینو شمیر زیاتوي. نن تازه عمران خان په خپلو څرګندونو کې چې یوې بهرنۍ رسنۍ ته یې کړي دي ویلي چې د کرکټ او سیاست کول یو شان نه دي. هغه ویلي د کرکټ او سیاست ترمن یو ورتوالی شته دی. هغه دا دی چې کرکټ هم زیار غواړي، زحمت غواړي او دا هڅه غواړي چې کله غلطي وکړي تکرار یې نه کړو. په سیاست کې هم دغه قاعده شته دی. سیاست هم زحمت غواړي، ښه پاملرنه غواړي، خو د غلطۍ امکان هم پکې شته. کیدای شي د انسان څخه غلطي وشي، خو مهمه دا ده چې همدا غلطي بیا تکرار نشي او له دې غلطیو څخه یې زده کړې وکړي. پاکستانیانو په ټولنیزو رسنیو کې د صدر اعظم دغه څرګندونو ته مختلف غبرګونونه ښودلي دي. ډیریو په دې څرګندونې کړي دي چې عمران خان اوس په دې پوه شو چې د ملک او کرکټ چلول توپیر لري. یو پاکستانی ژورنالیست عمر چمیا هم عمران ته ویلي دي چې دته اوس پته ولګېده چې کرکټ او سیاست بیل کارونه دي. تر دې وړاندې دغه هیواد پخوانی سیاستوال او لومړی وزیر نواز شریف هم عمران خان ته ویلی وو چې ته یو کرکټر یې، کرکټ کوه، سیاست تا سره نه ښایي، هیواد چلول ستا کار نه دی، یوازې کرکټ کوه، هسې نه کرکټ څخه هم پاتې شي. د ټولنیزو رسنیو ډیر کارکوونکي هم د پخواني لومړي وزیر نواز شریف دغه وینا عمران خان ته په خطاب کې نشر کړې ده او وریاده کړې ده چې تا ته پخوا نواز شریف ویلي وو چې کرکټ او سیاست بیل کارونه دي. د هیواد چلول او د کرکټ کول ډیر توپیر لري. دا دواړه ډیر بیل شیان دي. خپل کرکټ کوه، د هیواد چلول ستا کار نه دی. ځینو نورو بیا عمران خان ته ویلي دي چې اوس خو پوه شوې چې کرکټ او سیاست بیل کارونه دي، نو اوس مهرباني وکړه، په پاکستان رحم وکړه او استعفا ورکړه او لاړ شه د کوم کرکټ ټیم مشري او روزنه پیل کړه، ځکه چې سیاست ستا د توان نه خبره نه ده. تر دې وړاندې اوسنی لومړی وزیر عمران خان د پاکستان د کرکټ ملي لوبډلې مشرۍ هم کړې وه او د خپلې مشرۍ په دوره کې د 1492 زیږدیز کال د کرکټ نړیوال جام هم ګټلی و. د وروسته د سیاست میدان ته راودانګل او یو سیاسي ګوند یې جوړ کړ. د دغه ګوند نوم چې اوس یې د اقتدار ته رسولی تحریک انصاف ګوند و. د خپلې 20 کلنې سیاسي مبارزې وروسته وکولی شو چې بالاخره میوه یې وګوري او د پاکستان لومړی وزیر شي. ملګرو، دغه و زموږ راپور. د لا ښکلو ویډیوګانو لپاره افغان ټي وي چینل در سره سبسکرایب کړئ.